السلام علیکم قدرمنو، زه دا وخت په پرشین ګنګلزۍ کې یم او د دې ځای له علماء کرامو سره له ملایانو سره ما همیشه ویل دي مال زه د ملایانو د علما د پښو خاورې یم نه د دې سره وروره زموږ خبره چلیږي. دوی چې دی د قرآن او د حدیث خبر دی نو د دوی په مخ کې زموږ خبره هم بې معنی ده. موږ غواړو چې د دوی له خولو څخه دین واورو، د اتحاد و اتفاق خبرې واورو. نو زه بیا دغه اقرار کوم چې زه د علماء کرام د پښو خاورې یم. موږ دوی ته ډېر احترام لرو. د دوی په مخ کې که موږ خبره کوو هم به اپه راسره کوي. زموږ مقصد دا دی چې موږ جوړ راولو. مقصد جماعت ترکی نه دی چې ورور خلک یې واوري چې والله دی خبرې کوي داسې پوه دی دا زما پوهې دی په ورپسې خو لیکن وطن ستړی دی. نو په دغه ستړیا کې زما هم دغه فرض دی چې زه هم یو خبره کوم. دغه دی که نه؟ نو نن چې دی شکر الحمدلله ستاسو په دا خپل کلي کې په خپل علاقه کې د دوو قریبانو اذانو په مابین کې جوړ روان دی. نو بل دا دی په وطن کې نور هم ستړي شته. تاسو څه پیغام لرئ د دې دا اوس چې جوړه ده په دې ستاسو څه تاثرات دي؟ خوشحاله یاست؟ او بل دا دی چې نورې بدۍ دي د هغو دپاره باید څنګه اقدام وشي او څوک یې وکړي؟ جمال صاحب قدرمن اوسئ. اول ستاسو نوم راوښیاست؟ زما نوم معین الدین دی. مفتي معین الدین صاحب. مفتي معین الدین صاحب. ستاسو؟ عبدالحنان او دا چې دی مفتي شبیر احمد صاحب. مفتي شبیر احمد صاحب او عبدالحنان صاحب قدرمن د کلي د مسجد امام دی. امام صاحب هم دی. و د زما په حواله باندې خلک وایي چې جمال چې دی دا خبرې کوي دی د دوی سره راخیستی ده په ټوله زندګي. دا زما خو به م یوه کېږي چې زه یوه خبره وکړم. دا خو به مه کېږي. نو دی دی د تشویش په مخ کې خو زموږ هېڅ حیثیت هم نشته. اوس ما بیا دا ویل دی مال که دغه علماء کرام خبره وکړي د دې خبره موږ ورسوو، یعنې زه یې ورسوم نه دنیا ته. نو دی دی چې هغه زموږ ته یې رسایي هم نشته چې اوس تاسو خبره کولی او ما رسولی. زه په کور کې ناست یم بس ته مخ راوباسم بیا یوه خبره وکړم. خو دا د زما هم په وس نه دی. ستړی یم چې اوس یو عالم ته ورسم د ده خبره وکړم د ده پیغام ورسوم. داسې یو خبره وکړم سپین ږیری یم زه هم هغه پخوانۍ توانایي نشته طاقت نشته. جی محترم جمال صاحب قدرمن اوسئ. سره د ملګرو برای ته راغلی وختي هم به دا مسله کې ستا د هغه ځای شرکت سوی و. نو موږ به حیثیت ټول کلیوال هر هغه څوک چې د خیر په لار کې د دعا څه ونیسي بیا تر دوا تر انتها پورې ستا اخیستې ده. موږ د ټولو چې څو شکر ادا کړو شکریه یې ادا کړو دا زموږ سره الفاظ نشته. لږ ساعت بعد به انشاءالله دا ټول مجلس ستی د لارې څخه خلکو ته هم ورسېږي. ډېر محترم یو بل عالم دین قدرمن حسین صاحب. قاري محمد حسین آغا. قاري محمد حسین آغا صاحب د دې وطن د دې علاقې عالم دی. موږ د پښو خاورې ځي. نو جمال صاحب دا د پښتنو هغه متل ته هم ډېر وایي نور پښتانه هم ډېر وایي چې ځکه هغه سوځي چې ور پر باندې. دا احساس چې موږ کلیوالو ته به کم ترس کېږي دا شاید له باره څه چاته نه وسي چې له دا رنګه شخړو سره څو ستړي پرتې وي او څو د کلي و د علاقې ماحول په وي. نو زموږ لپاره خو چې نن سهار لمر راختلی دی دا ډېر د خوشحالۍ لمر دی چې کله دا خبره زموږ په خپل کلي کې شروع سوې ده الحمدلله او بیا چې تاریخ معلوم سوی دی بیا چې د سولې پیغام هم سوی دی نو یقینا موږ په ډېر وخت داسې خوشحالي په د خپل کلي کې نه ده لیدلې لکه نن چې وینو. او د هغه د ټولې علاقې دپاره په کار هم ده په کوم ماحول کې اوس زموږ وطن یا زموږ سره اخوا ته خلک ژوند کوي هغه تر موږ ډېرې ستړي لري. کلا عبدالله نو موږ غواړو دغه چې اوس د هغه ځای څخه د ستړو والا سته داسې خلک هم دي چې پورته سوي دي چې د ستړو مخنیوی هم کوي حل یې هم باسي. ستړي هم دي دوی خپله هم په دا کې خلک پیدا سوي دي چې هغه میدان ته راغلل. نو دا ډېره خوشاینده خبره ده ټول وطن لپاره. ډېر محترم قدرمن مفتي صاحب داسې خلک دي چې د دوی خپله 50 سل 200 مړي سوي دي دوی خپله راپورته سوچ جوړه کړي. یعنې زموږ د علاقې لپاره دا یو سوال دی دغه دی جمال صاحب هغه دا درد ولیدی هغه دغه ستړي ویل دي د هغو چې کوم تېرېده ژوند دی له کوچنیانو څخه بیا تر سپین ږیرو پورې دغه درد یې ویل دی. نو د احساس باید چې دا درد چا یې لري دی ګر دغسې باید دا میدان ته راشوی سي له دغه درد چې شاته ورپېښ دی دا ستړي له دا څخه ټول وطن خلاص کړي. موږ خو دا غواړو او ټوله دغه غواړي. جزاک الله. جی قدرمن مفتي صاحب. جی ډېر محترم جمال صاحب کور دی ودان تاسو موږ د دې نن په خوشحالۍ کې شرکت وکړئ. یقینا هم برای مخصنګ چې ته رالې زه د الله ته هم ډېر خوشحاله شولم چې زموږ په خوشحالۍ کې تاسو شرکت وکړئ. موږ په خپله به حیثیت کلیوال چې زموږ هم تعلق د دې کلي ګنګلزۍ سره دی
خوشحاله ډېرې بې انتها ډېر خوشحاله یو خو دغه یو اپیل کوو د دې دواړو فریقینو څخه چې نن په مابینځ کې دا خلک د ګلستان سه یا د کټ سه یا د بل ځای سه راځي په مابینځ کې صلح روغه او جوړه کوي د دوی دپاره دا پکار دی چې د دغه صلحې د دا بې انتها ډېر احترام وکړي بلکل په را روان وخت کې پکار دا دی چې په دواړه په دې فیصله باندې ثابت قدمه واوسېږي د دې احترام وکړي دا به زموږ د کلي د علاقې د ټولو دپاره خیر وي زه ستا ملګری یم پکې خامخا به کوي لازمي به ځکه په دې حواله باندې تا مخکې مې یو انټرویو ورکړې وه نن دې بېرته پر هغه انټرویو به شاید خلکو خبرې هم ډېرې کړې وي راته ویې کړل چې ته ولې تلې ته نو بیا دې د دې په حواله باندې بېرته بېدلا هغه ته که ستا په یاد یې بېدو هغه ته چې زموږ د ورمزۍ سیدان دی هغه ته دې انټرویو مو ورکړې وه په د هغه حواله باندې څه مجلس کړی وه نو یقینا موږ د هغه خبره کوو د کلیوال په حواله باندې چې خدای پاک دې په دا فیصله باندې ثابت قدمه اوسوي امین او مسجد دې مخ ته خدای پاک د دې څه بیا خرابۍ نه پېښوي امین زه یوه خبره کوم خلک زما په حواله ډېر دغه لري چې مثال جمال به مې یو غوټې راخسي خپلې غوټې به تېروي او زه قسم درته اخلم زه دوی ستړی یم زه خپله ستړی یم دی ستړی یم چې ته ستړی شو دا ستړی شو موږ ټول ستړي یو که نه پښتون ټول ستړی دا وطن ستړی په دې وطن کې څوک غوټې تېروي هغه رب هم پر سر دی الله دې تباه او برباد کړي تر ما پورې غوټې ولې تېروي زما به نو څه مقصد نه سیاسي مقاصد لرم نه نور مقاصد لرم نه دا چې زه به د دې ګټې وړم څه ګټې به یوسم موږ دا یو پیغام ورکوو پښتون خو د خونې ژوند هم ستړی دي ښځه او مېړه والا سره په تکلیف بل ډېر محترم قدرمن مفتي صاحب په ولا چې ما به د کور خلک خوشحاله کول چې خوابدي به شول خپله کور والا په نکاح ښځه به ووهله چې هغې به چغې کې بغارې به کې ټول به رال په غېږ کې به مې وه ما او د باندې به کښېنول بیا به یې چای راکوي بیا به ویل دا زما رایې دي دا نر ښځه به م ورته واله یعنې زما ورور چې خوشحاله کېږي زما مور چې خوشحاله کېږي زما وراره چې خوشحاله کېږي زه به خپله ښځه وهم سر به یې وربتوم بیا به دوی ما په غېږ کې نیسي یعنې موږ د خونې ژوند ستړی دی موږ د سړی ژوند ستړی دی جمال صاحب ستا په حواله به موږ دا ستا خبره چې تر پوره کړو تا ویل چې اکثره خلک دا وایي یا موږ د کمنټو کې هم وینو موږ هم په هغو کې چې کمنټونه درکوو داسې هم درکوو چې ستا پر ردي عمل باندې موږ ردي عمل درکوو زه په خپله په هغو کې یم خو دا درته وایو لکه هغه ورځ چې تا یو پوښتنه وکړه داسې اوس یو څلور ورځې دمخه تا یو ویډیو وکړه تا ویلې چې زه دا پوښتنه کومه چې دا پیغله نجلۍ چې وفات سي له واده نه مخه دا به چیرې دي و دا تا ډېره زوروره پوښتنه وکړله او تا دا جواب علماو ته پرېږده نو زموږ چې دا کوم ملګري کښېنو چې دا ستا مجلس کوو دغه ټکی موږ په اپس کې سره وایو او ستا په ذریعه ستا رنګه د فیل خلکو ته دا هم وایي که یو داسې مسله راسي چې هغه واقعتاً د قرآن او د سنت رهنمایي غواړي بجای دا چې دوی تفسیره پر وکړي د خلکو د تنقید حصه جوړ شي په کار دا ده چې ته هم په ښار کې ګرځې نامتو او پوهان علما چې هغه د یو چا د ستا د غوټې مثال دی د غوټې سره تعلق دا نه ساتي نو باید هغه مسله و هغو ته پېښ شي تا ته به هم یا څوک څه نه وایي انشاءالله ستا ملګرو ته به هم نه وایي زما مقصد چې شو زما مقصد دا و چې مال په دې مسله باندې یو زر علما خبر وکړي هو بالکل اوس که یې ورته ورغلی یو سړی به خبره کوي ما ټولو ته ټول مې په تجسس کې واچول او ډېرو خلکو پر دې بیانونه وکړو نو دا دې اوس مفتي صاحب جلا وکړه دا مفتي جلا ګرده مو ولغول چې په دا طرز ته موقف پېښ کړي چې کوم شی ستی د فیلډ په اخ وایي اوس که د ډاکټر په فیلډ کې زه ګایم چې اپریشن دی وکړه خلک یې نه مني مستري ته رایه ورکړمه اوس خبر در کومه د یوې نجلۍ خور والا اکسیډنټ یې وکړي دواړه سکول روانې ول اکسیډنټ وشو یو په ګاډۍ کې مړه شو وفات شو دې خور ما ته په میسج کړی و صحیح چې زما خور خو په ځوانۍ کې مړه شوله د دې به هغه دنیا څرنګه یې هغه نه و هغه میسج یې راغی زما سره اوس هم پروت دی که غواړې یا صحیح صاحب نو بیا ما چې دی ول دغه یو سوال وکړ زما دا تجسس دی چې زما خور اوس چیرې ده په جنت کې ده په جنت کې الله پاک د دې سره نرانو ته دعا بیا هوري څلور غلمان دې ته چې شي ورکړي دي زم پریشان وسوم چې یاره واقعي نو بیا ما دا سوال وکړي هغه هم دغه خور په ولې چې ما څه سوال بس شاته خبرې ته محسوسه یې زموږ د علما د خوا کومه ګیله ده نو دغه یې بهترین دغه دی که یو داسې مسله راغله هغه چې دا د دوی پورې اړه ستا خدمت پاتې سو ستا خپل فیلډ موږ د هغه وخت فالو کوو چې کم وخت اول رپورټ د موبایلان نه و عام څه
ستا پر دغه چوک باندې چې خیزی چوک باندې بس دا مشکلار ته ستا د میډیا ټریننګ پوینټ دغه و نو موږ د هغه وخت دغه ستا سره ملګري یو دا خبره به خامخا چې دغه یو ګیله چې لکه تا محسوسه کړې د واقعي زموږ د ملګرو چې د علما کښېني په هغې کې ستا دغه یې حل دی انشاءالله یوه خبره کومه ګوره چې زر کاله سره وګرځېږو هو انشاءالله مفتي صاحب ته تی به دا تصدیق کوي چې جمال چې دی دا رقم نه دی لکه دا نور انسانان دغه مقاصد دي د عقل له لارې خلکو ځان پېژني د شعور پوهان چې زه ډېر پوه یم زه کار سره ما ولمانځه سي د پښو خاورې د علم د وجې و د علم د وجې ستاسې بل دا دی تی د الله تخلیق یاست و زه خو چاینا نه یم جوړ کړی چې د چاینا شی د خلک یې څونه نازوي څونه پام ورسره کوي زه رب جوړ کړی یم ته رب جوړ کړی بیا دې د پښو خاورې چې د رب تخلیق د الله تخلیق یو د علم پر بنیاد بل د انسان پر د انسانیت الله مخلوق دی تکبر نه لرم غرور نه لرم زه نه بار بار دا عمل کوم چې خلکو ته زه دا ووایم چې زه خو ښه سړی یم ولې کردار کرکټر به ثابتوي تی به دا ګواهي ورکوي انشاءالله که زر کاله تېر شو چې یاره جمال چې و د ده مفادات جمال صاحب سلام علیکم ولړئ مننه قربان اوسم بیا هم د اصلاح دپاره زه سره رابطه کوم انشاءالله کوشش کوم د کوچ سره اعظم ستاسو په پوښتنه کوم مشهور جمال صاحب غوښتل چې ستا سره ناسته وشي او علیحده وشي وصا به دې هم کړو خو دوی ول موږ میلمانه دي بس نو نیسي به وایي که نه موږ ماښام لا بیولې بیا درته دعوت دی انشاءالله د ګنګرزۍ کلي نه موټرسایکل ته مې شور لګولی ده ماښام به ارام ګاډۍ مو راوستم ما تا دواړه د هغه یو ولس خدمت به کوو انشاءالله نړۍ مننه جزاک الله